زوی راختلی ونې ته تیل یې څکلي وو نه راکته کېدو ډاکټر ورته ویل چې هرکله تیل خلاص شو خپله به راکته شي دې ټوقي یار راکته شه والکه ته ګورې نه څېرې چې د موټر باندې ووایم دا د موټر دی دا پارکینګ دی پارکینګ وروره ما کله والی اوهو بګرش عجیبه خلک دی دا موټر موږ په ونه کې ودرو که په اسمان کې ودرو په پارکینګ کې او که داسې آیډیا وښایې موږ دا ویډیو جوړه کړو چې سټوري ستاسو یې موږ پکې اکټینګ کوو چې خلک هغې باره کې څه وایي ځئ نن زه تاسو معلوموم تاسو موږ ته سټوري ووایه موږ درې واړه پې ویډیو جوړاو پوه شوئ بیا ګورو چې ستاسو سټوري خلک ډېر ګوري او که دا چې زموږ خپلو مغزو نه سکرپټ لیکلی دا خلک ډېر ګوري امپوسیبل دا ځان له هنر غواړي ښه خو پرفیکټ ټیکسي غر که ورځ د بیخي په دې روژه کې پرلي نه یاره سلام علیکم استاده وعلیکم سلام څنګه وروره ښه یې د عیدګاه جمعې ته پورې په څو ځي ولا 120 روپۍ راته راکړه زه ورکې که موږ مجبورین وکړو او دا ماشوم به په څو ویسئ ماشوم خو دله مفته وړم سړیه دا مفت یې وړي هو زه ته دا ویسه ښه زه درپسې ساده رالم وروره ورکه دا ماشوم دې سوی زمونږ مینوال ته بس مینوالو ویډیوګانې ګوري پېښې لایکونه بې شماره ورکوي شیر چې د پیسې ویس ورته وګوري دا دې روژه کې به دې وخت پاس وخېږي ډایرکټ د جنت ځای دی انشاءالله که د الله رضا بیا ځای دی سره خبرې وکړو چې پیسه مهمه ده او که دوستان ګوره ته وبخه څنګه سرچپه غوندې روان ژوند کې پیسه مهمه ده او که ملګري پیسه هغه څنګه هغه داسې چې اوس چې غریب یم ما سره به دوه درې ملګري چې پیسې بیا او که سلها ملګري والا خبره کې خو دې وزن شته پیره خو بعضې خلک وایي پیسې نه ملګري ښه دي دا څنګه چل دی او ته وایې چې پیسه ښه ده پیسه در سره نه وي غریب یې چاته زنګ ووایې بس هغه والله که سره ټلیفون وکړ بس پیسه ښه ده زنده باد وروره دا خبره رښتیا ده چې چا سره پیسې نه وي زنګ یې راشي خلک وایي اوس به رانه قرض غواړي او اوس خو تاسو وایئ چې پیسې مهمې دي او که ملګري مهم دي